د غلام خان بندر له لارې پاکستان سره سوداګري کمه شوې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د خوست ولایتي چارواکي او سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې د غلام خان بندر له لارې پاکستان سره سوداګریزې راکړې ورکړې کچه 50 سلنه کمه شوې ده. دوی وایي ډېری هغو سوداګرو چې خپل سوداګریز توکي به په دې لاره وړل راوړل د خپلې سوداګرۍ لپاره بدیل لارې غوره کړي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نواب امیرزي ویلي د سوداګرۍ برخه کې ناڅرګندو تجارتي تګلارو تل افغان سوداګر زیانمن کړي دي چې له امله یې دوی د سوداګریزو توکو صادرولو او واردولو لپاره نورو لارو ته مخه کړې ده. خوست کې افغان سوداګر انور تڼي هم وایي د غلام خان بندر له لارې سوداګرۍ کچې خورا شوي او په وینا یې هر څه سیاست پورې تړل کېږي. دغه سوداګر ټینګار کوي چې سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې د پاکستان پلمو تل دوی زیانمن کړي دي. له عملتیا مو نړۍ مننه درنو لیدونکو چې موږ څارئ.